بل ډېر ښځې راغلې پیغمبر علیه السلام مبارک علیه الصلاة والسلام پر کور نه و بیبیګانو ته یې ویلې چې دغه زموږ خاوندان موږ ویي موږ زیروي یا پلانی پیغمبر مبارک چې کور ته راغلی نو بیا بیبیګانو ورته ویل چې یا رسول الله د کلي ټولې ښځې راغلې وې د خپلو خاوندانو شکایت یې کوئ. بیا پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایلې هغه سړی بهترین نه دی چې کم سړی خپله کور والا ویي، هغه سړی بهترین دی، غوره دی، ښه دی چې هغه د خپلې کوروالا سره ښه وي. یوه واره پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایل چې وهئ بې نه. بیا حضرت عمر فاروق راغلی ول یا رسول الله خو دې لاوره شو موږ خبرې نه مني، موږ څه ورته وایي دی پر کومه روایت دی ول وهئ یې. بیا ښځې راغلې کور لره چې یا رسول الله دا زموږ خاوندان موږ ویي. نو پیغمبر علیه السلام امر وکړي چې وروره بیکاره سړی هغه دی چې ښځه ویي، هغه سړی ښه سړی نه دی چې خپله کوروالا ویي. اوس خبره دا ده عزیزانو، پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چا پوښتنه ځینې وکړه د ښځې څه حق دی پر خاوند؟ د الله رسول ورته وفرمیل چې څه ته خورې هغه به دا هم خوري، چې څه ته اغوندې هغه به دا هم اغوندي، او وهلی یې نسي که ویې نو پر مخ به نه ویې هډ به نور ماتوې، دومره قدر اجازه سته. اوس نو خبره دا ده چې پیغمبر اسلام مبارک فرمایي یو خو دا دی چې ته بیخي بدکاري پکې ووینې، یوه خو دا خبره ده چې بیخي او بدکاري پکې ووینې، بیا خو د وهلو بیخي اجازه سته، بیا خو هر چاته اجازه سته. اوس یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپله کوروالا وهله، چې وهله بیا چا پوښتنه ځینې وکړه ولې ویې څنګه ویې؟ ده ورته وویلې چې دا زما او د کوروالا معامله ده، ما د الله د رسول الله اورېدلي که چا کوروالا وهله بل څوک پوښتنه نه کوي ولې ویې. زما او د کوروالا معامله ده، ستا او د کوروالا معامله ده، زه نه غواړم چې دا مجلس افشا شي، دا ښکاره شي، بیا به زما د کوروالا په عیب ته خبر شي، ستا د کوروالا په عیب به زه خبر سم، نو لحاظه دا پوښتنه به نه کوې. ها د خلاصون که دې ترتیب جوړ که ورور دی که ورېنداره ده که خور دی که بابا دی که ادې ده اجازه سته چې جنې خلاص یې که، لیکن دا پوښتنه مه جنې کوه چې ولې دې وهله، دا قطعا مه کوه. او په دې کې ډېر حکمت دی، عجبه خبره ده یار، ډېره زوروره خوندوره خبره ده. او بیا بله خبره دا ده عزیزانو، د ښځې سره چې انسان څومره نرمي کوي هغومره دا بیا بې باکي کوي. څه معنا ده ته نرمي کوې پروا نه لري، د پلار کره ولاړې د ورور کره ولاړې صحیح ده پروا نه لري، بله ورځ به دا ستا د نرمۍ د وجې دا بې اجازې د پلار او د ورور او د خور کره ولاړه شي، صحیح شو؟ یا یې له تا اجازه واخیسته، تا 3 ورځې اجازه ورکړه، دې 5 ورځې تېرې کړې، ولې؟ هغه په خبره ده چې زما سړی نرم دی، ما ته هېڅ ډول حق ووایي. صحیح شو؟ بله ورځ پېښور کې زموږ پروګرام هغه مولانا اکبر حقاني صاحب ښه مشهور عالم دی، خوندور عالم دی، د بونیر دی، نو دی ډېر نرم مزاجه معلومیږي، نرم ډېر خاندي، ډېر مطلب ډېره نرمي. ما ورته ویل ما یوه ورځ دی جنګ منګ کړی دی که نه دی کړی، هسې ژوند تېرېږي، کوروالا ته دې ورځ یو ښکنځا یو شی کړی دی ګرځوي چاته، نو هغه دونه نرم سړی دی. نو او د ښځو دا رقم نرم سړی پکار دی چې زه څه ورته وایم دی دې هغه کوي، چې ما څه فرمایش ورته وکړي دی به هغه پوره کوي. دغه مطلب د رښتیاو چې کوم نر دی، نر دا معنا چې هغه سخت مزاجي، هغه مطلب پراره خبرې نظر یې پاره خبرې کې فکر یې دا نرمۍ ته دی ډېر ګوري هم نه، هغه بیا د دې خوښ نه وي. صحیح سلو؟ نو حقاني صاحب ته ما وویل ملګر صاحب ورځې جنګ من کړی دی که هسې د هغې ژوند درباندې تېرېږي، نو دونه نرمي هم نه. بیا چې نرمي شروع شي بیا ښځه لوبې شروع کړي، بیا ستا په قول نه کوي، ګر سره ته ورته غږېږې دا هېڅ هم نه وایي، حالانکې ښځه خو داسې ده چې په اشاره به یې چې دا پوه شي. ما تا ته ویل دا پلانی کار مه کوه، د الله رسول فرمایي د خاوند یو حق پر ښځه باندې دا دی چې د دې خاوند کم څوک نه دی خوښ هغه به دا دې کور ته نه راپرېږدي، زما دا سړی نه دی خوښ دا به کور ته نه راولي. اوس که د هغه باوجوده د هغه سړی راغواړي یا قریب دی یا عزیز دی، نو گویا د خاوند د حق نافرماني چې د هغه یې وکړله. او بیا بله خبره دا ده، ما درته ویل باید چې ښځه په اشاره باندې ځان پوه کړي، ته به ښه شمې، مزاج به دې سخت وي، در باندې ناوخته به وي، ته به ډېر دماغ سره ایښېږي، دا به ته امر ورته وکړه دا به هغه ستا خبره نه ومني. بیا چې پوښتنه ځینې وکړې ولې، یا یې ووهې یا یې وترټې یا څه ورته ووایې ولې، وایي ما مسخرې در سره کولې،
ما دغسې ما دا مطلب نو خو زه دې په خشم هم کم اشکنځا ته دې مجبوره کړم ووهلو ته دې مجبوره کړم د هغه بعد ما مسخرې کولې دا زه د مسخرو چې تا وکړلې. نو خبره داسې ده عزیزانو چې دغه ښځه وهل په اسلام کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع وکړه چې نه به وایي ګر سره به نه وهي. بیا حضرت عمر فاروق راغلی چې یا رسول الله بیا سخت مزاج و ډېر سخت مزاج و دا سره کوم مسله ده دا کر څه اوس پر موږ دلاوره شو موږ خبره ورته وکړو دا وایي هغه امر سوی د وهلو نه چې نه به وایي. بیا پیغمبر علیه السلام مبارک له ښځې راغلی پیغمبر صلی مبارک ډېر مهربانه دونه نرم چې د ټولې دنیا اوبه دا ولاړې اوبه روانې اوبه نه طوفاني اوبه نه دومره نرم نه دي لکه جناب نبی کریم مبارک صلی ولې پیغمبر علیه السلام مبارک یوازې د هغه چا بابا نه و چې د چا مطلب اولاد یې درلودي د ګرد کائنات حتی یو ورځ یو خر ولیدی هغه چا داغلی و ډېره خوایه بده کول ولې د خره سره ظلم کول ولې ظلم کوي وښې ولیدي هغه ډېر وږی ولې ظلم ورسره کوي وسواس د ټول مسلمانانو بابا او روحاني هغه ته د غمره حلم الله ورکړی و د غمره بردباري ورکړې وه د غمره نرمي ورکړې وله پیغمبر صلی مبارک ته پاره خو سختي نه وله الله ورته وفرمیل سختي به نه کوي که سختي کوې دا ستا سره ناست خلک به ګرد درسه ولاړ شي. بیا نو حضرت عمر فاروق بیا سخت و ډېر هغه بیا شاوخوا کتل پیغمبر صلی مبارک ته ورځ ویلې ول دا کافرانو مشرکانو منافقان دا به د کوره بندوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا الله امر نه دی استولی حکم نه دی کړی نو زه څنګه دا وکړم. بل ورځ آیاتونه راغلل چې څوک به د چا کره بغیر اجازه نه ورځي. حضرت عمر فاروق په پوه شو چې دا منافقان راځي په ظاهره د پښتنې په نامه لیکن اصل مقصد یې پښتنه نه ده بس دا خپل خباثت منافقت چې دلته راځي د کور د بیبیګانو څخه پښتنه مشتنه کوي باندې چې دا خلک دي باندې صحیح سره. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ یو سړی ول رالی کور والا په قول نه کول کور والا مطلب جوابونه ورته ویل چې رالی حضرت عمر فاروق لره چې زه غالبا حضرت شاه ولی الله صاحب لیکلی په ازاله الخفا کې نو چې ول رالی چې زه به درته وایم چې دا ښځه داسې کوي یا داسې کوي یا داسې چې رالی حضرت عمر فاروق هم په دروازه کې هغه د کور والا سره پر خبره اخته دی کور والا ورته غږیږي دی دغه ولاړ دی هاي سړی بیرته ولاړ چې ولاړ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی چې کله فارغ سو بیا حال پښه وکي بیا راغوښتي یا پښه ورغلی چې خیر څنګه راغلی وي هغه زه د کور والا سره ډیر زیروم ډیر تنگ ولم دلته اوس چې رالم درماله به تر وتا ته کور والا ژغېدل یا به خوش کو یا به غوسه ورڅ چولو. حضرت عمر فاروق ورته ویل ول وجه دا زما ښځه دا زما عزت دی دا زما ښځه زما دایي ده زما د بچانو دا زما ښځه زما د بچانو دوبي د کپړې ورپرینځي زما ټول کور نو بس تا د دې پر موږ باندې څه حق ستا ول دا خو پر ما باندې هم سته نو ول به دغه خبره ده نو کله کله به برداشت یې نو کله کله پیغمبر صلی الله علیه ورځ عائشه صدیقه ته ویل ول زه پتا پېژم چې په کوم ورځ ته زما څخه خوابه دی یا خوشاله زه در پېژم هغه ورته ول یا رسول الله ته په ما څه پېژې چې زه خوشاله یم که زه خوابد یم ول چې کله له ما خوشاله بیا وایه چې زما دی د محمد علیه السلام یا د پیغمبر علیه السلام په رب قسم او چې کله خوابد بیا راته وایه زما دی د ابراهیم علیه السلام په رب قسم وای هغه خبره ده ول دا خبره ده. نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې ښځه به وهي نه ها ښکاره بدکاري شروع کړله د چا سره ملاو ده صحیح سو د چا سره ملاو ده او خاوندم لري وادم لري دا هغه بعد هم بیا نو چې درې طلاق ورکوي تر درو طلاقو خو نو وهل ښه دي نو تر درو طلاقو خو دا ښه دی چې ته مطلب په کور کې بندي کې یو سړی راغلی پیغمبر علیه السلام مبارک ته ویل یا رسول الله زما کور والا داسې ښځه ده چې د چا په خبرو خوا نه بدوي یعنې که چا بده خبره ورته وکړله یا څنګه دا خوا نه بدوي. پیغمبر علیه مبارک ورته طلاق یې کړه چې دا دونه بدذاته ښځه ده طلاق یې کړه د ول یا رسول الله کښلي بچان مې دي څنګه طلاق کړم نو بیا علاج ورشوي علاج دا د کور د باندې مه پرېږده تر کور د باندې قطعا مه پرېږده د ښځې یو ډېر لوی اعتراض پر خاوند دا دی ته پر ما باندې بدګماني کوې ته په ما باندې بدګماني کوې یاره ته خو یې د بدګمانۍ شی یو سړی خپل ښایسته ملغلره ده ګوت کې ده غمی دی دا یې ولې پټ ساتلی دی صحیح سو نو ته در دې ملغلرې او غمې بیا کم حیثیت لري تو خو یې دغه رقم چې په تا پس به موږ ګورو چې خدا مکه و تا ته څوک په بد نظر ونه ګوري دا ویا ته ما پر بازار علاقه زما زړه صفا دی زما نیت صفا دی مولانا بزدګر صاحب ویلې خو دا بل ظالم زړه نه دی صفا ستا د خو صفا دی نو
د یک طرفه خبره نه ده. هغه ظالم دی سپی سړی پر تا پیښ شوی دی. نو دا چې دوی چا سره ملاوي بیا به څه چمکی طلاق. که طلاق نه و ته وایه یا پلانی مشکل دی نو بیا یې در کور د باندې مه پرېږده، قطعا یې مه پرېږده. نو بس بیا به دا ستا کور والا و تا ته ښه سي. نو لهذا پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل هغه سړی ښه سړی نه دی چې کور والا وهي. ها کې یو داسې عمل وکړي د خاوند خبره نه منله، د باندې وتلې ده، پارک لره تللې ده، دی کور ته راغلی، دا نسته. او ډېر محترم سړی، ډېر محترم. ولمولي صاحب دا زما ښځه زما بې اجازې په بازار کې ګرځي، زه کور ته راسم دا لا نه راغلی. بیا پوښتنه وکم چې خیر دی، هغه موږ هم نه پستنګې سو نو څنګه وکړو؟ نو ته پر موږ باندې بدګماني کوې، ستا دا خیال یا داسې خبره نه ده. که ته د یو چا سره خالي خبره کوه، د یو چا سره ته خالي خبره کوې د یو زنانې سره، دا څه دې غوږ در په نیسي؟ دا څوک وه؟ څه دې ورته ویل؟ پر چیش دې ورته ویل؟ څه مې سره ویل؟ یعنې ته پر ما دومره بدګماني کوې چې دی بل واده ونه کړي. صحیح سلو چې جایز هم دی. او زه به پر تا باندې نه کوم. ته به بازار کې دکاندارانو سره ناست دی، دکاندار ته وایي ته چای راله راوغواړه، بوتل راله راوغواړه، جوس راله راوغواړه، مسله راکړه، زه د لیل لمونځ کوم. دکاندار خپله دکانداري کوي، دال پر لمانځه ورته ولاړی. دا نو سړی څه چمپه وکړي؟ تر دې نو سړی غني خان وایي ماله نه راځي خبرې، ماله نه راځي خبرې په چلول په اشارو کې، مالر نه راځي خبرې په چلول په اشارو کې. بس نور اشارې نو نسته چې زه به تا نورم پوه کومه، خبره دغه خبره ده. بس په دې به سر خلاصوې، په دې به ځان پوه کوې، که نه خپل ځان په خپله تباه کوې. یا به بله در باندې وکړي یا به دې له کوره پسې واخلي. زموږ ټول خلک دا اوس د ښځو د وجې ډېر پریشانه دي، د لوڼو د وجې، د خوندو د وجې. داسې یو عمل به یې کړی چې د تباه به دې هم کې برباد به هم کې. ښکاره خبرې په موبایلانو کې ته یې وینئ څونه واده هم لري بیا د بل چا سره ملاوي، واده هم لري بیا د بل چا سره ټلیفونان کوي. ابل یو ملګري راته ویل بده خبره ده، بیا د ما ول زه کور ته خپله کمره کې یم، نو هغه شپې راپور څوم، کور والا مې موبایل په لاس کې دی. نیمه شپه وګوره کور والا موبایل وګوره، زما موبایل چې بس چې راوټه مې کوي، چې راوټه مې کوي چې ومې کتل په ایران کې یو ځوان و د هغه سره یې مسیجان کول. وای خدای ما لای زه دلته درته ناست یا دلته نږدې پروت او ته دغه کوې. صحیح سو. نو داسې به هم نه کوو چې بس دغه یې به پرېږدو چې پروا نه لري چې دا زموږ مور ده، مور باندې سړی بدګماني نه کوي، پر انا یې نه کوي. صحیح سلو. نور دا نه چې خور وایي ته پر ما بدګماني کوي پرېږدم دې نه، لور وایي ته پر ما بدګماني کوي پرېږدم دې نه، ښځه وایي پر ما بدګماني کوي ګرسه دې نه پرېږدم، چې پر قرآن لاس را سره کښېږدې هم دې نه پرېږدم. صحیح سو. نارینه توب وایي و دې ته، یو نارینه دی بل ښځه ده. نارینه به چې شي دا به قومندان د کور والا، او قومندان که یوه خوا او بله خوا ته ګوري نو ستا څه خیال دی بابا؟ جهان هسې چې نه ولاړ. صحیح سو.